السلام علیکم. اختیار ګل یوسف زه یم د ګرافیک نشن له یوټیوب چینل او په نننۍ ویډیو کې به موږ او تاسو په دې باندې وتونیو چې څنګه کولی شو وانیشنګ پوینټ یوز کړو. وانیشنګ پوینټ مختلفو ځایونو کې یوز کیږي، دیوال باندې، کاټن، مختلف ځایونه. مقصد چیرته چې دیوال او فلیټ ساحې هغلته یوز کیږي. نو د دې لپاره سبسکرایب بالکل مې راوي. راځو چې ته اډوبي فوټوشاپ ته. اډوبي فوټوشاپ نه مخکې زه راځم کورل ډرا ته. کورل ډرا کې ما سره دا یو د توري ویکټر ده. زه غواړم دا سیو کړم. زه راځم کنټرول ای ته. کنټرول ای پریس کوم او زه غواړم دا پی ان جي یوز کړم. دلته وګوره پی ان جي هغه فایلونه دي چې بیک ګراوند نه لري، پوه شوې. نو زه راځم پاور ټرس 01 باندې یوز سیو کوم او ایکسپورټ کې ډایرکټ آر جی بي دی او ترانسپرنسي باندې چک ولګوئ. اوکې، دا اوکې کول نه وروسته زه راځم چې شته مای ډاکومنټس ته. مای ډاکومنټس ته راتګ نه وروسته دا ما فایل ده. دا فایل به ډایرکټ راوړي په فوټوشاپ کې به واچوئ. فوټوشاپ کې اچول نه وروسته زه راځم دا دلته پیسټ کوم او د پیسټ کول دا چې زه کله دلته پیسټ کوم نو دا ما سره په یو نوي لیر باندې راشي. نو په یو نوي لیر د راتګ نه وروسته زه غواړم یو نوی لیر جوړ کړم. راځم په لیر مې اضافه کړم. زه کنټرول نیسم او په دې ساحه باندې ورته کلیک کوم. نو دا ټول سلیکټ کړ. کنټرول ایکس سوري مونږ باید په دې لیر باندې یوز کړو. کنټرول ایکس د کنټرول ایکس باندې کلیک کول نو وروسته زه راځم په دې لیر ته راځم او زه راځم چې دا فلټر ته. فلټر کې وانیشنګ پوینټ ته د راتګ نه وروسته زه غواړم کوم ځای کې چې داسې ځایونه موجود دي زه غواړم دلته خانې جوړ کړم. دا یو پوینټ دلته، بل پوینټ دلته، دریم پوینټ هم دلته او څلورم پوینټ هم په دې ځای باندې. او کنټرول وی چې زه کله وکړم نو ډایرکټ به دا ما سره پیسټ کول نه وروسته زه غواړم کنټرول ټي کړم. کنټرول ټي مې کړه. که الټ پریس کړم نو داسې اخوا دیخوا ګډوډ کېږي او که ډایرکټ کاته کوم داسې راځي. نو زه باید شفټ ونیسم. موږ سی ورژن یوز کوو نو د دې په خاطر باندې دا غواړو بل جوړ کړو کنټرول ډي او زه غواړم بل وانیشنګ پوینټ جوړ کړم. زه راځم دلته او زه چې کله دلته راشم نو ډایرکټ د یو طرف به د ما له دې سره بالکل خپله پلیټ کېږي. دریم پوینټ هم ده او څلورم پوینټ هم ده. دا جوړ شو. کنټرول وی، کنټرول ټي ټرانسفارم لپاره شفټ سره ونیسه او شفټ او الټ سره چې ونیسه نو څلورو خواونه بالکل پراپرلی څنګه کېږي راوړکی کېږي. دا باید زه دلته ولګوم. د دې لپاره زه باید دا لږ نور هم وړکی کړم. دې ځای ولګېده کنټرول ډي او چې شی ډایرکټ اوکې. د اوکې کول نه وروسته بالکل پراپرلی دا د موږ په دې کارټن باندې فکس راغله. خو یو مشکل دا ده چې دا په دې باندې غورځي نه، لکه جوړ ورسره نه دی راغلی. زه راځم نارمل ته. نارمل کې دا اورلی باندې کلیک وکړم. اوس به څنګه ښکاري؟ بالکل پرفیکټ ان امیزنګ. نو کولی شئ تاسې وانیشنګ پوینټ په مختلفو ځایونو کې یوز کړئ، لکه بلبورډ باندې یا داسې چې مختلف عکسونه لکه ما چې په دې سکرین په صفحه باندې یوز کړی ده، همداسې مختلف ځایونو کې تاسې کولی شئ یوز کړئ. نو مزیدار او خوندور هغه دا فلټر ده. راځم لږ توضیحات پکې ورکوم په دې فلټر کې. زه راځم فوټوشاپ ته او بیا زه راځم چې شته وانیشنګ پوینټ ته. فلټر او وانیشنګ پوینټ یو خبرې ته یاد فکر کې موسیږه چې وانیشنګ پوینټ په سی ورژنونو کې موجود دی. صحیح شوه. دا چې دا معمول د موږ موو ټول ده. دا چې دا کریټ پلان ټول ده او لاندې چې دا لاندې د موږ مارکي ټول ده. مارکي ټول خو یو کامن ټول ده. بل چې دا سټم ټول ده، برش ټول ده. کولی شو برش هم یوز کړو. صحیح شوه.
بل آی ډراپر ټول دا چې دا میجر ټول داسې کې چې کوم ځای کې مشکل یا ته غواړې چې دا هغلته اندازهګیري وکړي نو دا ته کولی شي هینډ ټول دا زوم ده دا بالکل یو کولی شي تاسې دې ځای کې ګریډونه کم یا زیات کړئ لکه دلته سیل ګریډر دي تاسې کولی شي دا کم یا زیات کړئ صحیح شوه نو سلې پرېږدئ ښه دي او دا د ونیشنګ پوینټ هغه اضافي معلومات چې موږ تاسې څنګه کړل وکتل کولی شو موږ تاسې دا ونیشنګ پوینټ دا کوم هغه چې دي دا کاټن چې موږ یوز کړی دا موږ تاسې کولی شو په مختلفو ځایونو کې دا ولګو نو دا یو سمپل او لنډه ویډیو وه د ونیشنګ پوینټ په باره کې که چېرته مې ویډیو خوښه شوي لایک سبسکرپشن او دا بالکل مه هېروئ د الله په امان ښې